سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې یو خط وایس ته چینج کړو یا هم موزیک ته؟ په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه کوم، زموږ چینل ټیچ عمر سکیلز در سره سبسکرایب کړئ. دغه سایت او ټیلیګرام چینل لینک به په ډسکریپشن کې وي. راځئ د ویډیو په طرف. تاسو ته د دغه سایت لینک چې دی کوم ما به په ډسکریپشن کې د دغه ویډیو په یوټیوب کې به په ډسکریپشن کې وي. که چېرته په ډسکریپشن کې کار نه کو، بیا هم په لومړي کمنټ کې تاسو کولی شئ چې د دغې سایت لینک پیدا کړئ. نو را به شئ په هغه لینک باندې به کلیک کړئ. چې کله په هغې لینک باندې کلیک کړم، تاسو ته به ډایرکټ هغه صفحه راشي، کومه صفحه چې اصلي صفحه به تاسو ته راشي. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. دلته زموږ کې یو څه انټرنیټ کمزوری دی ملګرو، دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. دلته تاسو ته هغه شانتې صفحه راځي ملګرو. تاسو کولی شئ چې د دې ته لوګین هم شئ او بېخره لوګین هم کار کولی شئ ملګرو. تاسو به راشئ، دلته به اول هغه لیکل ورته وکړئ لکه کوم چې تاسو غواړئ چې وایس ته واړوئ. مثلا زه راځم دلته لیکل ورته کوم ملګرو. دلته کتلی شئ ما ورته لیکل وکړل. اوس راځو ملګرو چې کله مو لیکل ورته وکړل، اوس به راشئ دغه ځای کې به خپله ژبه انتخاب کړئ. په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې آپشن کلیک کړه، دلته تاسو په سرچ کې خپله ژبه ورته ولیکئ ملګرو. مثلا زه راځم ورته پښتو لیکم. دلته ملګرو تاسو په دې سرچ کې ورته ولیکئ پښتو. ستاسو چېرې ژبه یې هغه دې کې شتون لري ملګرو. را به شئ دغه پښتو باندې به کلیک کړئ. چې کله مو پښتو باندې کلیک کړه، بیا به دلته راشئ ملګرو. دلته تاسو کولی شئ چې ښځه یا هم نر انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ که ښځې په اواز جوړوئ ښځه هم انتخابولی شئ، که د نر په اواز جوړوئ هغه هم انتخابولی شئ ملګرو. زه راځم اتوماتیک دغه نر اواز ورته انتخابوم. چې کله مې نر اواز ورته انتخاب کړه، په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې دې خوا یې کړئ د کس اواز غټېږي، که دې خوا یې کړئ د کس اواز نری کېږي. مثلا زه راځم دوغنی کوم، او دلته هم ملګرو ستاسو اواز چې دی سپیډ تیزېږي ملګرو. په دغه ځای کې ستاسو د اواز سپیډ تیزېږي. اوس به راشئ ملګرو دلته لاندې چې دی کوم په دغه کنورټ ناو باندې به کلیک کړئ. په دې کنورټ ناو باندې مو چې کله کلیک کړه، دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. دلته ګورئ ملګرو کوم لیکل چې ما کړي هماغه میسیج یې کنورټ کوو چې زه په تاسو اورم ملګرو دغه میسیج. که چېرته ایډیټ زده کول غواړئ، نو زموږ چینل ټیچ عمر سکیلز در سره سبسکرایب کړئ، تر څو هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. د ټیلیګرام چینل لینک به په ډسکریپشن کې وي. ګورئ ملګرو دغه لیکل چې کوم کړي وه ما ورته، دلته ګورئ ملګرو زه لیکل هم درته ښیم تر څو ستاسو باور راشي. دغه ګورئ ملګرو چې څنګه لیکل ما ورته کړي هماغه رقم ته یې چینج کړی. اوس څنګه کولی شو چې دغه ډاونلوډ کړو. دلته ګورئ ملګرو د دې ډاونلوډ سایز هم بیخي کم دی، 162 KB ده، MB نه KB، تقریبا داسې وه چې نیمه MB هم نه کېږي. نو په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک کړه ملګرو، دلته به یا اتوماتیک ستاسو روان شي یا به یو ایډ درته راشي، هغه به تاسو دغسې کټ کړئ ملګرو. دغه سکیپ باندې به کلیک کړئ، بیا په ډاونلوډ کلیک کړئ ملګرو. دلته ګورئ ملګرو دغه ایډز وایي وګورئ. چې کله مو ایډز وکړه، کله مو چې ایډز وکړه دغه ډاونلوډ اګین درته راځي. په دې کلیک کې اتوماتیک دغه ستاسو سره ډاونلوډ یې روان شو. دلته ګورئ ملګرو کې واته اوس نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو چې یو خط چې دی د وایس میسیج ته واړوو. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، نو یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم، نو زموږ چینل ټیچ عمر سکیلز در سره سبسکرایب کړئ، تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په ټیم در ورسېږي. نور مو په لاس سپارم. د خدای په امان.